السلام علیکم ملګرو، تاسو دې ورته ګوره دې ورته تاله وهلې دي، یو کس مور ګرې کړې ده او هغه زوی په چکر باندې تللی دی او 10 ورځې پس د لور خبره شوې ده. هغه لور راغلې ده تاله ماته یې اوس نو نوځي په دې باندې. نو تاسو دې بوډۍ ته به وګورئ، بوډۍ ته غریبه دومره ضعیفه شوې، دومره ضعیفه ده او دا پرېښې ده او زوی تللی دی په چکر باندې ښځې سره پته نه لګي او چکر باندې تللی دی او دا لور یې خبره شوې ده بیا راغلې ده. نو دې ده د مور سره د خوراک څښاک کار څه ختم شوي دي. نو دلته اوس وګورئ دا ورکوي. نو ډېر افسوس دی یاره، د مور څوک پرېږدي او داسې بیا لاړه شي. نو زوی ته ګوره بیا په ښځې سره په چکر باندې تللی دی. ډېر افسوس دی یاره، دې ته اوس وګورئ داسې چکر باندې تللی دی او مور یې پرېښې ده. نو آیا د دومره ښځو دومره فکر نه کوي؟ آیا ته چې رپورټ وي تا سره د مور څه بله خواري کړي، د مور او پلار کړي دي، نو په مور باندې لږې متیازې کړي دي، مور پاکولي دي، څه والی یې نه وي دا کړی نه وي او ته اوس دومره مور پرېږدي او یوازې بیا پرېږدي او بیا ځې ښځې سره په چکر باندې ځي په چکر باندې ځي. نو ډېر افسوس دی. ځینې شته داسې کار او ځینې خپله مور په ځینې کسان وي پیسو دغه هغه په مور فریدي وجوي. نو ډېر خلک شته دي. نو مور ځینې هوښیار کس وي، مور اخلي پیسې نه اخلي، مور خپله هر څومره روپیو ته کښېږدي، هوښیار کس وي که نه هغه خپله مور اخلي او دا پیسې نه اخلي. نو ډېر داسې خلک دي. اوس ډېر افسوس دی، افسوس دی کس ته ګورې مور یې پرېښې ده او دا په چکر باندې تللی دی او نو ډېر افسوس دی یاره، داسې خلک هم شته دي. نو څه به ووایو، ډېر جاهله کس دی. نو دا دومره سوچونه کوي سبا داسې زه وکړم خپل مور سره، نو زما سره به زامن داسې کوي، نو ما به یوازې پرېږدي. نو څنګه وکړي هغسې به درسره کېږي، دا خو لازمي ده. نو دا در ځکه سم کړو داسې به دا ورسره خامخا کېږي. نو چا سره خیر تاسو وګورئ مخکې د وګوره مشران تېر شوي څنګه چا سره کړي هغسې به هر کوي ګاونډي کې داسې به شوي وي. نو څوک خپل به مور سره زیاتی کوي، څوک پلار سره زیاتی کوي، هغه خامخا به هغه زامن خپلو زامن به سره داسې کار کوي. نو ډېر عجیبه خلک دي. دا اوس مور په کوټه کې پرېښې ده او دا اوس تللی دی 10 ورځې شوي دي او نه پس دا لور خبره شوې ده، لور بیا راغلې ده او دا مور د تاله یې ماته کړې ده. نو ډېر عجیبه کار دی یاره، داسې خلک په دنیا باندې شته دي. نو آیا دا په زړه کې دومره رحم نه راځي؟ دا به خپله ښځې سره په پارکونو کې به چکر وهي او دا مور یې په کوټه کې یوازې پرېښې ده بیا تاله کړې ده. نو دا څنګه انسان دی؟ نو ډېر افسوس دی. دا یو شارټ غوندې ویډیو، دا ویډیو مخکې لاړم تاسو سره یې شیر کړم. نو ویډیو کتلو ډېره مهرباني، والسلام.